امام جعفر صادق علیه السلام کوفې ته راغلی دی. دغو شپو ورځو هشام بن حکم یی څه زم کوفې ته راغلم څه شي پسې معلومات ورته وشو څه امام صادق علیه السلام کوفې ته راغلی دی. نو زم لاړم امام صادق علیه السلام سره څه میلاو شوم. کافي خلک وو، رش پش وو. څو ورځې تېرې شوې. امام صادق علیه السلام اراده وکړه واپس د مدینې ایدو څه مدینې ته لاړ شي. امام صادق علیه السلام څه مدینې ته روان شو. نو کوفې نه ډېر کسان وو څه دی سره روان شو. څه کسان داسې وو څه امام صادق علیه السلام نه بطور سیکورټي مخکې ورنه ایدو، کافي فاصله مخکې ایدو، څه لیارې کسي مخه ته څه خطره نه وي. نو دا یی څه هغه کسان څه امام صادق علیه السلام نه مخکې روان وو، هغو کسانو کې یو زم وم. ای څه مخته ایدوم، یوې صحرا باندې ځنګل باندې لاړو، صحرا نه ووتو، ځنګل ته داخل شو. دې کې سترګې غړوم څه ما ملګریو اواز وکړ څه لیارې کې شیر دی. څه ما ورته ویلو څه تاسو شیر ته څه ونیو، بس همدغه ځای کې ودرېږو، ارام سه انتظار وکړو امام صادق علیه السلام راشي. غد بعد به مشوره کوم څه غڅي همغسې بکوم. نو ملګریو دا خبره ومنله، خپل ځای باندې ودرېدو. څه امام صادق علیه السلام کله راورسېده دغه ځای ته. نو امام صادق علیه السلام د منظر ولیده څه شیر لیارې کې ولاړ دی او ټوله قافله هغه وجې نه ولاړه دی. دا قافلې نه بیله شه راووت، راغی شیر طرف ته. کله شیر طرف ته راغی، شیر څخه نږدې راغی، نو شیر یې غوږ نه ونسته، داسې روان یې که بوته 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 یوه سیټ ته یې بوته، هغه ځای کې یې پرېږدول. هغه ځای نه راغی، د قافلې والاو ملګریو دوستانو صحابهو امام صادق علیه السلام ته یی څه دا خو یوه ډېره عجیبه خبره دی، معجزه دی څه دا کومه وشوه. د شیر ویرې وجې نه مو مخکې نه شو میدی، اما ته ورته لاړې ارام سره کنار ته که څنډې ته بوته. نو امام صادق علیه السلام جواب کې دغو ته یی څه دا د پروردگار عالم د الله اطاعت دی. څه کوم انسان، کوم بنده د پروردگار اطاعت کوي، د پروردگار پیروي کوي، صرف دا نه څه ځناور بغه ته څه یی نه، بلکې ځناور باندې بغه سامانونه ورباندې تړي، سامانونه ورباندې وړي راوړي، یوه شهر نه بل شهر ته، یوه کلي نه بل کلي ته. غب د دغه انسان د دغه بنده دوره موتی و فرمانبردار وي. خو که چیرې د انسان د بنده د خدای موتی و فرمانبردار جوړ شي، نو پروردگار عالم هغه ذات دی څه غه لیارې باندې د انسان روان شي، غه طرف ته د انسان پرواز شروع شي، بیا انسان هغو منزلونو ته رسیږي، هغو ځایونو ته رسیږي څه انسان دغه تصور هم نشي کولی څه دا مقام د څنګه ماته حاصل شه، سوچ هم نشي کولی. پروردگار عالم هغه عظیم ذات، هغه عظیم قدرت لري، هغه د حکمت ولا چنې دي څه انسان ته بیا عطا کیږي. خو کله څه انسان بنده هغه د خدای
اطاعت وکړي پیروي وکړي د هغه لیارې باندې روان شي